د اسلامي امارت له سقوط څخه مخکې باید څه وشي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ولسواکۍ والي محمد حلیم پیدایي د اسلامي امارت خپلمنځي اختلافونو ته په اشارې ډیروي چې د اسلامي امارت له ړنګېدو وړاندې باید افغانان او ملي سیاستوال یو موټی بهیر رامنځته کړي. نوموړي ډیره کړې چې له تاریخ څخه په درس نه اخیستلو سره په هر کړکېچ کې د ملي حاکمیت لپاره واري ضایع شوي دي او اوس وخت را رسیدلی چې ګټه ترې واخیستل شي. حلیم پیدایي پر ایکس لیکلي چې شته او اوسنۍ واره باید د انحصار، استبداد، دیکتاتورۍ او افراطیت ته د پای رسولو او د یو ملي او واحد بهیر جوړولو لپاره وکارول شي. پیدایي لیکي د اسلامي امارت خپلمنځي اختلافونه او بې باورۍ داسې کچې ته رسیدلې چې په لوړه کچه پټو ناستو کې ملا هیبت الله فتنه بولي. افغانان داسې مهال په هیواد کې پر ملي خبرو اترو او ټولو ارزښتونو په رڼا کې د یو موټي بهیر جوړولو غوښتنه کوي چې همدا پرون د اوتریش په ویانا کې د اسلامي امارت یو شمېر سیاسي مخالفانو ناسته پیل کړې. یا د ناستې ته په غبرګون کې د ولسواکۍ د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ډیره کړې چې له اسلامي امارت سره یې لاره او طرز تفکر یو شان دی او افغانان نه غواړي چې د جګړې له لارې یوه وړه کړۍ بیا د واک انحصار ته ولویږي. کارپوهان وایي افغان ملي سیاستوال او افغانان باید د یو ټولمنلي او ولسواک سیستم جوړولو لپاره ټولو ته منلی ملي بهیر رامنځته کړي تر څو راتلونکی کړکېچ شنډ او له وړاندې د افغانستان او ملي ارزښتونو لپاره پر واره بدل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.